بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغان نوریم د افغانستان د الکترونیکی زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ شپږم درس ته په خیر راغلاست. د نن په درس کې تاسو ته نمبرز یا عددونه وایو چې په انګریزي ژبه کې شمیر یا عددونه په دوه ډوله ویشل کیږي. چې لومړی ته یې اصلي عددونه یا کارډینل نمبرز ویل کیږي او دوهم ته یې ترتیبي عددونه یا اوردینل نمبرز ویل کیږي. له دې دواړو څخه نن یوازې تاسو ته اصلي عددونه یا کارډینل نمبرز وایو. راځئ د درس پر لور باندې. نن تاسو ته نمبرز یا عددونه شمیر وایو چې نمبرز په ځان کښې پر دوه برخو وه. لومړي ته یې کارډینل نمبرز یا اصلي عددونه ویل کېدل، دوهم ته یې اوردینل نمبرز یا ترتیبي عددونه ویل کېدله. د هغه دواړو د جملې څخه نن تاسو ته یوازې یو دانه وایو چې هغه کارډینل نمبرز دی. کارډینل نمبرز په دغه ډول باندې دی. تاسو ورته ګورئ، زه درته وایم، زما سره یې هم تکرار کړئ. د صفر څخه پیلیږي. 0 صفر، 1 یو، 2 دوه، 3 درې، 4 څلور، 5 پنځه، 6 شپږ، 7 اووه، 8 اته، 9 نه، 10 لس، 11 یولس، 12 دولس، 13 دیارلس، 14 څوارلس، 15 پنځلس، 16 شپاړس، 17 اوولس، 18 اتلس، 19 نولس، 20 شل، 21 یوویشت، 22 دوهویشت، 23 درویشت، 29 نهویشت. په دې کې مو ځینې توري د مین څخه ورکم کړله. د 23 څخه وروسته 24 25 26 27 28 29 یې هم لیکل شوی دی. نور ټوله مسلسل هماغسې لیکل کیږي. تاسو وګورئ، لومړی موږ شل عدد کښېښوئ. د هغه څخه وروسته بېرته بیا شمېر د یوه څخه پیلیږي بیا تر 9 پورې، یعنې ټولو کې متصلا همدغسې ډول دی. اوس تاسو ته وګورئ، 30 معنا 30، 40 څلوېښت، 50 پنځوس، 60 شپېته، 70 اویا، 80 اتیا، 90 نوي، 100 سل، 101 یو سلو یو، 200 دوه سوه، 1000 زر. په دې کښې ځینې شیان موږ او تاسې پرېښوله چې هغه مهم هم دي. تاسې هغه وروسته بیا هر کله چې د 30 عدد کښېږدئ، بیا د هغه څخه وروسته بیا د 1 2 3 عددونه ورپسې ږدئ. ډېر ساده او وسا دي، ځکه چې دلته درس هم ډېر نیسي، تختې کښې هم ډېر ځای نیسي. د هغه د لنډون په خاطر مو تاسې ته یوازې 30 کلمه کښېښول. 30 معنا 30، د 30 عدد مو کښېښود. د دې څخه وروسته 31 32 33 34 15 همداسې تر 9 پورې، چې وروسته د هغه څخه بیا 40 عدد ته اوړو. په دې کښې ټوله خبره همدغسې پخوانۍ ده لکه څنګه چې په 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کې وه. یعنې 31 31، 32 32، 33 33، 34 څلوردېرش، 35 پنځهدېرش، 36 شپږدېرش، 37 اووهدېرش، 38 اتهدېرش، 39 نهدېرش. وروسته تاسې د 40 عدد ته اوړئ، یعنې 40. همدا هم ټوله بې قسم دی. 40 د هغه څخه وروسته موږ تاسې وایو 41 یو 40، 42 دوه 40، 43 درې 40، 44 څلور 40، 45 پنځه 40، 46 شپږ 40، 47
اووه څلوېښت 48 اته څلوېښت 49 نهه څلوېښت پنځم عدد د 50 عدد دی چې د دې څخه وروسته هم تاسې د پخوا په څېر باندې عمل اجرا کوئ یعنی 51 یو پنځوس 52 دوه پنځوس 53 درې پنځوس 54 څلور پنځوس 55 پنځه پنځوس 56 شپږ پنځوس 57 اووه پنځوس 58 اته پنځوس 59 نهه پنځوس همداسې تاسو د 60 عدد ته هم متصله راوړئ هغه هم په همدې بڼه باندې وایست 61 یو شپېته 62 دوه شپېته 63 درې شپېته 64 څلور شپېته 65 پنځه شپېته 66 شپږ شپېته 67 اووه شپېته 68 اته شپېته 69 نه شپېته تاسو دغه څخه وروسته د 70 عدد ته وړئ یعنې د اویاوو خانو ته هغه هم دغسې وایست 71 یو اویا 72 دوه اویا 73 درې اویا 74 څلور اویا 75 پنځه اویا 76 شپږ اویا 77 اووه اویا 78 اته اویا 79 نه اویا تاسو دغه څخه وروسته د 80 یا د اتیاوو خانې ته وړئ یا عدد ته وړئ هغه هم په همدې بڼه باندې وایست 81 یو اتیا 82 دوه اتیا 83 درې اتیا 84 څلور اتیا 85 پنځه اتیا 86 شپږ اتیا 87 اووه اتیا 88 اته اتیا 89 نه اتیا د هغه څخه تاسو وروسته د 90 خانو ته وړئ د 90 عدد ته وړئ چې هغه ته 90 یا 90 وایي هغه هم همدغسې ویل کېږي 91 یو 90 92 دوه 90 93 درې 90 94 څلور 90 95 پنځه 90 96 شپږ 90 97 اووه 90 98 اته 90 99 نه 90 د 90 څخه وروسته تاسو د 100 طبقې ته واوښتلاست په دې طبقه کښې تاسې 100 لرئ اوس مثلا یو سلو یو تاسو څه ډول وایست 101 یو سلو یو 102 یو سلو دوه 103 یو سلو درې 104 یو سلو څلور 105 یو سلو پنځه 106 یو سلو شپږ 107 یو سلو اووه 108 یو سلو اته 109 یو سلو نه 110 یو سلو لس د 200 څخه وروسته بیا 200 200 300 300 400 400 500 500 600 شپږ 700 اووه 800 800 900 900 تاسې د 900 څخه وروسته د زرو خانو ته وړئ د زرو عددونو ته وړئ چې هغه ته موږ تاسې 1000 زر وایو د هغه څخه وروسته مثلا 1000 یا یو زر یا 1000 یواځې ورته ویل کېږي 2000 دوه زره 3000 درې زره 4000 څلور زره 5000 پنځه زره 6000 شپږ زره 7000 اووه زره 8000 اته زره 9000 نه زره 10000 لس زره همدغه کارډینل نمبرز دي چې موږ او تاسې هره ورځ په خپل ژوند کې په هره برخه کې ورسره مخ کېږو او هر ځای وایو هیله ده چې تاسې زموږ سره دغه کارډینل نمبرونه درس تر پایه پورې کتلی وي انشاءالله په راتلونکي اووم درس کې به تاسو ته د انګریزي ژبې د اعدادو د جملې څخه چې هغه دومه برخه ده اوردینل نمبرز هم شروع کړو هیله ده چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ تر څو پورې زموږ خدمتونه تر هر چا پورې په وړیا ډول باندې ورسیږي ژوندي اوسیږئ